الله رب العالمین په دې آیت کې د پیغمبر علیه السلام سره د خبرو کولو په وخت کې صحابه کرامو ته چې کوم د هغه زمانې مسلمانانو یو هدایت ورکړي او هغه د ټول انسانیت او د ټول امت مسلمه لپاره تر قیامت قانون او شریعت ته تاسو ما په خبرو پوهیږئ دوستان ټول پوهیږئ کنه صحیح ده ځکه الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنان دا رومبه زیره دیزه کی دی اول سپاره کی اول یا ایها الذین آمنوا چې قران کې راغلي دي نو دا رومبه زیره دین مخکې آیتونه چې کوم ترتیب د جمع د قران کې دي د اولی سپاره چې کوم ایسه تیر شوی ده اي کې یا ایها الذین آمنوا سره خطاب نه دی شوی دینه بعد سپارو کې شوی دا رومبه زیره چې الله مسلمانانو ته د یا ایها الذین آمنوا په عنوان سره خطاب کوي اے مومنانو دا وجه چې امام محمد ابن جریر طبری رحمت الله علیه او امام ابن کثیر رحمت الله علیه او امام ابن عاشور رحمت الله علیه خپل تفاسیر کې لیکلي دي د سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قول دی چې هغه ته چاوي ماته نصیحت وکا وعظ راته وکا حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وتو فرمایل چې کله ته قران مجید لولې یا قران پاک اوري او پدې کې یا ایها الذین آمنوا راشي نو خو ته متوجه شه فإنه خير يؤمر به او شر ينهى عنه دلتبا الله یو د ګټي خبره کوي بونتا زمون د فائدې یو خبره وکړي او یا با یو ضرر وي یو شر وي د اغینه به مونږه معنی کوي نو ته چې کله قران مجید کې دا سراشي یا ایها الذین آمنوا حضرت ابن مسعود رضی الله عنه خپل شاګرد ته وایي چې خو ورته متوجه شه ځکه دلته بیان یو خیر حکم کیږي یا بل یو شر نه منع کیږي مونږ هم دا نصیحت والو دا مونږ تم دی یا ایها الذین آمنوا الحمدلله موږ مؤمنان یو تاسو ټول وایي الحمدلله او مفسرین لیکي چې دا د امت مسلمه خصوصیت ته او دا امت الله ته ډیر خوښ دی په خواني امتونه چې الله یادې یا بني اسرائیل وته وایي اے د یعقوب علیه السلام اولاد اے فلانی خلکو اے فلانی وطن اوسیدونکو او مسلمانانو ته ایمان نسبت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته اهل ایمان وای دا الله د طرف نه چې چاته ایماندار ویل شي تاسو وایي چې دا اعزاز دې کنه دا عزت دې کنه دا عزت الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت باندې موږ تاسو ټول مسلمانانو ته الله را نصیب کړی دی تاسو وایي الحمدلله نو الله پاک فرمایي اے مومنان لا تقولوا راعنا لفظ د راعنا مو په خپل خبرو کې پیغمبر ته د آیت پسې منظر داو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې با یهود او منافقین عمره تلو کې ناستېدل با مسلمانان هم کې ناستېدل نو د یهودو او دغه منافقینو په دې خپل خبرو کې با پیغمبر پاک ته چې کله مخاطبه کوله او هغه سره به کله خبرې کولی
نو داسې به وي یا محمد راعنا صلی الله علیه وسلم. صحابه پیغمبر ته نوم نه اغسته بلکې دې بېدینه خلکو به ورته اغسته لکه موږ پلار ته نوم اغستی شو چې فلانیه بلکې بابا ورته وایو ابو ورته وایو صحابه ورته یا نبی الله وي یا رسول الله وي د مینې د محبت او د ایمان ټکي به وي. خوارجو کفارو منافقینو دا ټکي به استعمالو. یا جبريل علیہ السلام بوي امکلف نو لکه حدیث د جبريل علیہ السلام کې راغلی یا محمد اخبرني عن الايمان. على كل حال پدې خبرو کې بدی وی راعنا زموږ رعایت وکا. دراعنا لفظ دو مطلبو. یو مطلب داو چې زموږ دی خبره ته وخت کې دا زموږ لګ لحاظ ساته دا صحیح مطلب. صحابه دا مطلب په خپل مضمون کې نیولې ولیکن منافقین او يهود اغیبا دراعنا دا لفظ استعمال په بل معنا کې کولو. دراعنا یو بل مطلب دی. راعنا درعونت نه ماخوذ دی بے وقوفتیا ته وایي. نو اے زمونږه بے وقوفه والعیاذ بالله. یا بعضې کسانو به د هیله زیر ورکو لیم بالسنتهم وطانا فی الدین د وجې د کوږوالي د ژبو د هغوی نه او د وجې د اعتراض کولو پس دین ستاسو باندې الله پاک فرمایي دوی به د راعنا په ځای راعینا ویلي. راعی بیا شپونکي ته وایي. نو دې یهودو په مجلس د پیغمبر کې د رسول الله په محضر کې هغوی ته مخامخ په خپلو ژبو باندې به بېادبي کوله د رسول خدا صلی الله علیه وسلم. صحابه وایي د دې راعنا مطلب دا چې زموږ رعایت وکړه. دا ټکي بیا صحابه هم استعمالو صحابه په صحیح معنا استعمالو. لیکن یهودیان به خوشحاله وي چې ګوره هغه زموږ سازش هغه زموږ تحریک کامیاب شو لګیا دی په خپله د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بېادبي او ګستاخي کوي. الله فرمایل اے صحابو ټیک ته چې تاسو دې صحیح معنا اخلئ. تاسو د پیغمبر د ګستاخۍ نه پاک خلک یې. تاسو پیغمبر ځان قربان کړی دی. تاسو خو د دې صحیح معنا لئ خو د دې ټکي بله معنا غلطه ده او د دې احتمال دا غلطې معنی د وجې نه نن نه بعد دا راعنا ټکي تاسو مه استعمالوئ بلکې د دې په ځای صفا ټکي وایو انظرنا وګوره موږ ته. د دې آیت نه معلومه شوه چې کوم ټکي یو داسې حیثیت لري چې هغې کې د غلطې معنی د غلط مطلب احتمال وي. علما وایي ټیک ده چې یو معنی به صحیح وي خو بیا هم دا لفظ ته نه استعمالوي. دویم وی سبق پکې دا راغی چې یهود د اول وخت نه نصارا او منافقین او دا بېدینه خلک د ابتدای اسلام نه د پیغمبر خدا په بېادبۍ او ګستاخۍ کې سوچ کوي کوشش کوي او هغوی زموږ د پیغمبر بېادبي کوي. مسلمانو له پکار دي چې په دې معامله کې ویښ وي. دریم د پیغمبر خدا په شان کې په خوله باندې بېادبه ټکي راوستل دا کفر دی او دې سره دا سړی د اسلام د دایرې نه خارجي. الله فرمایي واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. د ګستاخان رسول دپاره د الله د حکم نه د پیغمبر د تعلیماتو نه منکرینو دپاره دردناک عذاب دی. دیو جنا د یهودو د نصاراو وخت د سره دا مشن دی
چې په مختلفو طریقو باندې مختلفو اندازونو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بے ادبی وکړي او نور خلق دانستا یا نادانستا طور په دې جرم کې ځان سره شریک کی موږ تاسو لپاره په دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه لوی محدث تیر شوی حافظ الدنیا لس کال صرف هغه علم حدیث د پاره ورکړي د علم د فراغت وروسته لس کال زندگی هغه صرف په حدیث کې تیر کړی دا د حدیث په زده کولو او د علم حدیث په اکثر حصو باندې دا کتابونه دي د بچ د زمزم وبس کړي نو دعا به کولا چې خدایا په علم حدیث شریف کې د امام شمس الدین ذهبی غوندې حافظه رستو علماء لیکلي چې د خدای یو داسې مقام بیا ورکړ چې په فنون الحدیث کې علوم الحدیث کې جرح او تعدیل کې درایت الحدیث کې سرد الحدیث او روایت الحدیث کې امام ابن حجر اسقلانی په حافظ الدنیا سره یادي د دنیا حافظ په ټوله دنیا کې هغه لیکلي دي دوران کامنه دریم جلد کې چې يهود او نصارا د ډیر وخت نه دا کوشش کوي چې د مسلمانانو تعلق د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه کټ کی خو چې دوی پوهیږي نه او دوی باندې داسې یو سازش استعمال کی چې دوی د پیغمبر ګستاخی کوي او بے ادبی کوي او د خپل دین سپکاوی کوي او دوی د دین خبر نه هغه لیکلي دي چې یو ځل عیسائی دنیا په دې باندې یو میټنګ راوغوسته او د ټول د هغه دور مشران عیسایان راجمع شو سلطنتونو حکومتونه او چې د مسلمانانو سره څنګه مقابله کوو او د دې په دې مینس کې با د دې په دې معاشره کې با د پیغمبر اسلام ګستاخی څنګه پیدا کړو نو د دې یو اجلاس او په ډېره غټه سطح باندې نو یو بادشاہ عیسائی چې د دې ټولې غونډې د دې ټولې اجتماع مشر هغه ودرېد او تقریر یې کو د نور عیسایانو ته او په دوران د تقریر کې د هغه په دې ژبه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې بې ادبه خبرې راغلې او بې ادبي یې وکړله هلته یو سپی ده تړلی دا عیسیان او یهود او دا کافران په دې سپو باندې ډېر مین دي تاسو ګورئ سپي ځان سره په ګاډو کې ګرځي سپي ځان سره په بړستن او کمبل کې سملي په لکونو لکونو روپۍ په سپو ورکوي الله دې موږ تاسو کې انسانیت داسې همیشه ولري بلکې د دې نه خبر شي سپو سره د هغې ښځې ودونه کوي زنانې د سپو سره ودونه کوي آئے دن په اخبارونو کې د دې کیسې راځي علا کل حال نو دغه عیسائی بادشاہ یو ډېر قیمتي سپی ساتلی و هغه به ځان سره ګرځولو هغه سپی هم دې ځای ته راوستی و او هلته یې تړلی و او دی ولاړ دی تقریر کوي چې کله دغه عیسائی په ژبه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بې ادبي وکړله هغه سپي زنجیر وشلو او رامنډه یې کړله او دا مردار یې دې مرۍ نه ونیو تاسو وایئ الحمدلله او ټول عیسایان ویرېدل او د دې سړي خبرې ګډې وډې شوې راپاڅېدل د دې سپي نه د خپل بادشاه خلاص کو او سپی وتړو دغه رزین دغه خنزیر بیا ودرېدو او وی ستاسو به څه خیالي چې دې سپي د مسلمانانو په پیغمبر باندې غیرت وکړه نه نه دا سوچ مه کوئ چې دی به د مسلمانانو په پیغمبر خفه شوی وي او ده به دغه بدله زمان اخیستي
بلکې دا ډېر غیرتي سپی دی کوسړب سپی نه دی دا ما تړلی ساتلی دی دله زه په تړله باندې روټۍ ورکومه ما چې دا خبرې کله کولې او دا ګوته مې خوځوله نو زما مخ دې سپي ته راغی نو دا سپی په دې غوسه شو چې ما ته یې دا اشاره ولې وکړله نو دا سپی ډېر غیرتي دی او دا د ډېرې غوسې نه ما پسې راپاڅېدو په ځان باندې غیرت کړی په مسلمانانو پیغمبر باندې غیرت نه دی کړی چې دا ټکې بیا وویلې او بیا ګستاخي وکړله امام ابن حجر اسقلاني درر کامنه دریم جلد کې لیکلي سپي بیا پړی وشلول بیا یې رامنډه کړله او د دغې عیسايي بادشاه په سټ باندې ورغوټه کړله او زور ورکوي خلک یې تخلاصوي او سپی نه پرېږدي تر دې چې د دغه رذیلانو هغه معززه اجتماع چې دوی ورته معززین وي ټول خنزیران نامراد او ناکام پاسېدل او د هغې ټوله منصوبه ختمه شو تاسو وایئ الحمدلله د عبرت مقام دی مسلمان کاکا ستا په عالیشان پیغمبر باندې سپی غیرت کوي سپی دا نه برداشت کوي اب بڑش نہیں او خپل مجازی مالک تو مرائی نہ رانیسی تو امتی ہو کر عاشق رسول ہو کر دے دور مسلمان اسم دا قادیانیت بارکی دا گستاخان رسول بارکی دا یہود و دا نصاراو دا مزدوران بارکی نرم کوشش ساتی تترس پورے دا پیغمبر دا مقام نا دمر لری آیا ته د دې سپي نه هم کمزوری شوي هغه سپی چې په ټولو حیواناتو کې مردار دی سوا د خنزیر نه د هر حیوان نه بدتر دی په پیغمبر اسلام غیرت کوي او زما مسلمان کاکا اوس د پیغمبر د سنتو سره لوبې کوي د ګیرې نه څه جوړ کړي تاسو د دې دور د دې هلکانو دې ګیرو ته نه ګورئ تاسو وګورئ د ختم نبوت مسلې نه خلکو سیاست جوړ کړی چې یو عالم د ختم نبوت مسله چې وي نو زموږ بعضې دوستان اوی دا د دې خپلې سیاسي خبرې دي ولا حول ولا قوت الا بالله العلي العظیم و مسلمان کاکا شعور ځان کې پیدا کړه ته پخپله کوه ستا خپل فرض دی د عالم خپل فرض دی آیا موږ د دې سپي نه هم پاتې شو چې ټوله دنیا یې کفر په یو ځای کېږي د محمد رسول الله او د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ګستاخي به د هغې مشن وي او مسلمانان په خپل منځ کې جنګېږي او د علماو خپې به وهي او د مدرسو سره به دشمني کوي او د دیني مرکزونو او د دیني تحریکونو او د دیني تنظیمونو او زموږ د اسلام چې څومره لارې دي د هغې نه به لرې پاتې کېږي دی به څنګه د پیغمبر د ناموس دفاع کوي یو سړی پیغمبر تر اوسه پورې پېژني نه نو هغه به د پیغمبر د ناموس دفاع څنګه وکړي دوستان الله کریم دې موږ او تاسو د خوب نه راویښ کړي بله واوره بله د سپي بله کارنامه واوره زه وایم زما دپاره دا سپی قابل احترام دی چې زما د پیغمبر په ناموس باندې غیرت کوي زما دپاره دا سپی نه دی مثال درته ښیم د اصحاب کهف سپي ته وګوره که نه چې د ښو خلکو ملګرتیا یې کړې ده ستا د فقې مشهور فقی امام حموي اشباح النظائر کې لیکلي دي دغه سپی به د اصحاب کهفو جنت ته ځي تاسو وایئ سبحان الله د ښو خلکو ملاتړ یې کړی دی د ښو خلکو ملګرتیا یې کړې ده نن وروره مسلمان ابن مسلمان پوش په پوش مسلمانی او د رسول الله د ناموس په مسله کې هغه انتهایی بے پروايي انتهایی بے خیالی یاد ساتئ دوستان زمون د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مقام او شان دوم
دومره عظیم مقام خدای ورکړی دی چې دا ټول حیوانات دا ځناور زه د انسانانو خبرې نه کوم د یو څو ځناورو خبرې درته کوم هغه زما ستا د پیغمبر تعظیم کوي امام شهاب الدین خفاجي رحمت الله علیه نسیم الریاض شرح شفا کې لیکلي دي چې په تمامه زندګۍ کې چرته د پیغمبر پاک په جسم مبارک باندې مچ نه دی ناس په تمام ژوند د پیغمبر کې د هغه په سرمنه مبارکه د هغه په وجود مبارک باندې چرته مچ نه دی ناس ځکه چې د مچ د دوه خپې په ګندګۍ کې اکثر ګندګي الله د خپل پیغمبر داسې حفاظت کړي حیوانات تاسو د خدای سره ما بار بار مدینی طیبه ته بوتلی کی په دې مکی مکرمه او د مدینی طیبه د لارې په دې سر باندې مکی مکرمه نه چیروزی مدینی طیبه ته چیزي په لار باندې یو بوډ راځي الله کریم نے موږ تاسو بار بار حرمینو ته بوتلېږي تاسو یې امین تاسو خدا سے خفای لکه زه چې تاسو نه دې تقدیر نه رسته د چاندي مطالبه ولا حول ولا قوه تاسو موږ دې الله بار بار حج د بیت الله ته بوتلېږي او بار کسان نه وي زموږ یو مرګره دی حافظ صاحب معاذ الله قاری صاحب خصوصي مرګره تاسو یې پیژنئ بشیر جان صاحب ناتخوان حاضر یو جلسه کې یو ځای شوم تاکال کې ناغلی خلق توی تاسو سبحان الله وای سبحان الله چا داسې وي مام داسې غلی غوندې وای چې چا سبحان الله وای خدای پاک دې دا ټول مدینه منورې ته بوتلی بیا چا سبحان الله وای حافظ صاحب وای چې په دې سبحان الله خو څوک نظر بستان بابا ته نشي رسېدلی زمم داسې ویم الله تاسو ټول خوشاله وادي غزاله بوت لګېدلې دی وادي غزاله ورته وایي غزاله په عربي کې اوسۍ ته وایي اوسۍ یو ښکاري اوسۍ نیولې وه د تاریخ په کتابونو کې راغلي یو ښکاري اوسۍ نیولې وه او هغې جړلې چې زما نه بچي پاتې دي هغه وږي دي خو هغه ښکاري د هغې په ژبه نه پوهېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې راغی پیغمبر علیه السلام ته دې اوسۍ ګیله وکړله اوسۍ او د هغې په خبرو باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شو چې زما واړه بچي پاتې دي ما د دې سړي نه خلاصه کړه زه تا سره وعده کوم چې هغه بچو له پی ورکوم او بیا به دې ښکاري نه ځان را رسوم د سیرت کتابونو لیکلي پیغمبر علیه السلام د اوسۍ شفاعت سفارش ښکاري ته یې دا پرېږده او مکه ځای باندې هغه پرېښوده چې دا خپلو بچو له پی ورکوي او چې کله پی ورکه واپس راله او هغه ښکاري ته ځان حواله کوم ځای کې چې دا قصه شوې وه هغه ځای ته اوس وادي غزاله وایي وادي غزاله نو یو حیوان د پیغمبر د خبرې لاج ساتي د پیغمبر عزت او سترګې چاته نه ټیټوي او الحمدلله موږ مسلمانان یو د مسلمانانو بچي په مسلمان ملک کې اوسېږو د نظریې او د عقیدې خاوندان یو او وروره موږ تاسو د ناموس رسالت د مسلې دومره حساسیت ته وګوره په اسلام کې او زموږ غفلت ته زموږ فقهاو لیکلي دي حافظ ابن نجیم مصری رحمت الله علیه بحر الرائق پنځم جلد کتاب المرتدین کې او دا قول قاضي صاحب ما لا بد منه کې لیکلي چې چا د پیغمبر اسلام په شان کې ادنا بے ادبي وکړله
ادنا قسم گستاخی وکړه دا سړی کافر دی ایمان ختم دی د اسلام د دایرې نه خارج دی ولایاذ پدې کې وی کوسای بیا ابن نجیم وی رحمه الله ابو حنیفه ثانی امام ابن نجیم مصری ورپسې لیکي چې کيو سړی د پیغمبر علیه السلام ټول جسم مبارک پریدا وجود او اندامونه پریدا وړه غټه خبره ده کيو سړی وختو موی مبارک وخت شریف د پیغمبر راوالی او اغیتا سپک نظرو کی والعیاذ بالله او وخت شریف تا وختګي وای د سپکاوی په نیت باندې فقها وای دا سړی کافر دی والعیاذ بالله ځکه اسم تصغیر کی یو غرض تذلیل دی وشي دی والعیاذ بالله مولانا قاری رحمت الله علیه د مذهب حنفی نامور عالم دی ډېر لوی بزرگ محدث مفسر صوفی فقی قاری المقری زبردست انسان تیر شوی دی هغه وایي که یو سړی په خر باندې سورلی کولو ته په دې نیتو په دې غرض سپک ګوري والعیاذ بالله چې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم کله کله په درازګوش باندې تشریف فرما شوی دی او د سیرت په کتابونو کې لیکلي دي چې د هغې په کور کې یو سپین درازګوشو په هغې به رسول الله مبارک سورلي کوله دلدل نوم یې و د دې خر د پیغمبر پاک سره دومره مینه وه ابو محمد الشیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت الله علیه لیکلي دي چې رسول الله کله دنیا نه پرده شو نو دې خر د پیغمبر په کور کې چې کومه سورلي وه د بل چا د لاس ګیا بیا نه خوړله او د ډېر غم نه جذب القلوب کې شیخ عبدالحق صاحب لیکلي دي دغه حیوان کوی ته ودانګل او ځان یې مړ یو حیوان کې د پیغمبر دومره مینه نو مولانا قاري صاحب وایي که یو سړی په خر باندې ناستې ته په دې نیت سپک ګوري چې پیغمبر پاک په یو څو وخته ناسته کړې ده علامه وایي لکفرته زما فتوا دا ده چې دا سړی کافر دی والعیاذ بالله د پیغمبر ادا ته د پیغمبر طریقې ته سپک ګوري او د هغه یو طرز ته سپک ګوري دې سره د اسلام د دایرې نه خارجي الله دې موږ تاسو د بې ادبۍ نه وساتي نو انشاءالله العزیز موږ تاسو په خپل پیغمبر پاک سره مینا د هر چا نه زیاته ساتو الحمدلله موږ تاسو ته الله را نصیب کړی ده دا تاسو چې دلته ناست یې دا د پیغمبر مینې دلته کېنولې دا تاسو چې په خپلو بچو قرآن وایې دا د پیغمبر د مینې د وجې نه وایې او تاسو چې د علماو شاته ولاړ یې دا ستاسو د پیغمبر سره مینه ده ځکه هم د پیغمبر د وارث سره مینه راکړه الله جل جلاله دې موږ او تاسو د پیغمبر د ناموس او د ختم نبوت د هر کار دپاره قبول کړي د هر شي نه اول کار دا دی دوستانو امام العصر سید الحفاظ والمحدثین علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي ټول شعبي د دین چې دي دا د نبی علیہ السلام خدمت ته خو لیکن بالواسطه انډایرکټ د ختم نبوت د مسلې خدمت د ذات اقدس د پیغمبر خدمت دی مولانا محمد یوسف لرګانوي رحمت الله علیه لیکلي چې یو سړی په دې دور کې د ختم نبوت د مسلې خدمت کوي او د قادیانی دجال او د هغې د تیرو والا د نظریې تردید کوي او خلکو باندې د قادیانیت هغه ګنده عقیده واضحه کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت او د ناموس رسالت دفاع کوي او دا سړی مړ شو د دې مسلې په خدمت کې مړ شو په دغه تحریک کې لګیاو مالی جاني خدمت یې کولو او دته مرګ راغی د
د قیامت په ورځ به الله د شهداو د احد او د شهداو د بدر سره یو ځای د قبر نه راپاڅوي د ختم نبوت د محافظ او د هغې د خادم دغه مقام دی او مولانا لیکلي دي معارف نبوي کې چې یو سړی د ختم نبوت د مسلې خدمت کوي او د قادیانیت مخنیوی کوي دا د پیغمبر علیه السلام ذاتی باډي ګارډ دی سبحان الله مستاز خدمت کې عرض کوم چې په خپلو بچو باندې به قرآن مجید هم وایي احادیث به هم وایي د خپلو قبرونو نه د خپلو بچو نه یو بچی خامخا مدرسې ته وباسئ او چې کوم مشران دي هغوی تبلیغ ته لاړ شي 4 میاشتې ولګوئ او علماء سره کېنئ تصوف او طریقت او بیعت کې ځان داخل کړئ د علماء درس ته کېنئ ایمان او عقیده به محفوظ شي ځکه چې د علم رڼا به راشي او که چېرته کې زموږ سره خپل علم نه او د علماء سره تعلق هم نه نو بیا دې الله زموږ او ستاسو د ټولو د ایمان محافظ شي دا یو خبره کوم بیا بس کوم یو کتاب لیکلی چې یو عیسائی هغه پسې یو لیونی سپی شو هغه عیسائی دې مخکې منډې والې او دا سپی د هغه پسې شاته ور روان هغه عیسائی ډېره تیزه منډه وواله خو سپي نه پرېښاوه لاره کې یو نهر راغی یو لوی د اوبو نهر راغی د عیسائی هغه اوبو ته وتانګل چې د دې سپي نه بچ شم او سر یې پکې ډوب کړ خو بیا پکې وواله چې سر یې اوچت کړ سپی ورته په غاړه باندې ولاړ دا عیسائی وایي چې ټول خلک لګیا دي مسلمانان چې زموږ پیغمبر رحمت للعالمین دی نن به زه ګورم چې دا سپی د رحمت للعالمین مني او که نه مني نو هغه عیسائی ډېره غټه منډه هم والې وه اوبو ته هم دانګلي او خپل ټول کوششونه یې کړي لیکن هغه ناکامه شوي خو چې کله دغه عیسائی د اوبو نه دې سپي ته اواز وکړو چې ای سپیه ته خو ما نه پرېږدې خو د مسلمانانو د آخري پیغمبر محمد رسول الله خاطر وکړه او زما مخ ازاده کړه علما لیکي هغه سپی ته روان شو سپی ته روان شو او هغه عیسائی خپلې مخې ته پرېښود چې یو لیونی سپی ستا پیغمبر پېژني او مسلمان کاکا تا د هر څه درځي او تر اوسه پورې خپل پیغمبر نه پېژنې او یاد ساته پیغمبر پېژندل یوازې دې ته نه وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم یې نوم د پلار نوم یې عبدالله د مور آمنه مکه مکرمه کې پیدا شوی 2 کاله عمر یې مدینه طیبه کې وفات شوی دنیا نه پرده شوی دا خبرې هم ضروري دي ولیکن ایمان یوازې دې سره نه راځي که دا ایمان وي نو دا خو ابوجهل له ورتلې که نه کافرانو د مکې له ورتلې ایمان اطاعت ته وایي منلې ته وایي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات باندې کامل یقین ته وایي الله کریم دې زموږ ستاسو ټولو نصیب کړي او په دې خبرو دې الله کریم موږ تاسو ټولو ته عمل راکړي خدای پاک دې موږ تاسو ټولو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله پاک حقیقي مینه پیدا کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین